چې کله ښځه بې حیا شي، بې ایمانه شي، بې غیرته شي، هغه نه بیا غیرتي سړی نه پیدا کېږي. هغه نه بیا داسې سړی نه پیدا کېږي چې هغه د اسلام او د ایمان جنډه جګه کړي، د اقصا د ازادۍ جنډه جګه کړي چې اقصا به د یهودو نه ازادو. بې حیا ښځو نه اوچت شخصیتونه نه پیدا کېږي. بې حیا ښځو نه انبیا نه پیدا کېږي، د انبیاو وارثان نه پیدا کېږي، د امت رهبران او رهنمایان نه پیدا کېږي. بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله. عزتمندو، کله چې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه د القدس ښار فتح کی، نو دې وخت کې ډېر صلیبي جنرالان په دې جنگ کې نیول کېږي او د ده مخې ته راوستل کېږي. نو یو جنرال په دوی کې صلاح الدین ایوبي ته وایي چې صلاح الدینه، موږ به په مسلمانانو کې داسې کار وکړو چې بیا به کوم مور پیدا نشي په مسلمانانو کې چې صلاح الدین ایوبي وزېږوي. عزتمندو، د دې جنرال په خبرو باندې چې موږ تاسو سوچ وکړو، نو کفار په کومه پیمانه باندې ښځې ټارګټ کړي، هدف کړي دي. د دې وجې نه موږ ستاسو معاشرې او ټولنې ته چې د ښځو حقوق، د ښځو ازادي، د ښځو د سړو په مابین کې مساوات، د ښځو دنده، د ښځو کار، نورو مختلفو پوچو شعارونو باندې، دغه رنګې موډ، فیشن، په دې ټولو لارو باندې کفار په منګه کې بېحیایي خپروي او ټوله کفري نړۍ د اسلامي نړۍ په مقابله کې یو شوی دی او په ټولو اسلامي ملکونو کې دوی همدا کار روان کړی. یو ملک نه دی، په ټولو ملکونو کې دوی غواړي چې د مسلمانانو په زنانو کې څنګه بېحیایي خپره شي. ځکه کله چې زنانه بېحیا شي، نو دا اولنۍ مدرسه ده د نسل اولنی تربیه د مور په غېږ کې کېږي. چې کله ښځه بېحیا شي، بې ایمانه شي، بې غیرته شي، هغه نه بیا غیرتي سړی نه پیدا کېږي. هغه نه بیا داسې سړی نه پیدا کېږي چې هغه د اسلام او د ایمان جنډه جګه کړي، د اقصا د ازادۍ جنډه جګه کړي چې اقصا به د یهودو نه ازادو. نو کفار په دې پلان باندې کار کوي، روان دي او په دې کې ډېر زیات کامیاب شوي او په مخ کې روان دي. عزتمندو، د انبیاو په تاریخ باندې چې موږ تاسو سوچ وکړو، د انبیاو میندې، د انبیاو لوریان، د انبیاو بیبیانې، دا مشرکان او منافقان تیر شوي دي، خو لیکن بې حیا پکې نه دي تیر شوي. بدلمنه د انبیاو میندې نه وې، د انبیاو ښځې نه وې. وجه دا ده چې بې حیا ښځو نه اوچت شخصیتونه نه پیدا کېږي. بې حیا ښځو نه انبیا نه پیدا کېږي، د انبیاو وارثان نه پیدا کېږي، د امت رهبران او رهنمایان نه پیدا کېږي، فاتحین نه پیدا کېږي، مصلحین د امت نه پیدا کېږي. نو د دې وجه نه عزتمندو، کفارو لوی هدف د مسلمانانو ښځې جوړ کړي دي چې څنګه د دې لارې نه دوی بېحیایي د مسلمانانو په معاشره کې خپره کړي. او مسلمان ته هم پکار دی چې اوس د دغه لوی پلان مقابله کې چې دوی په غټه پیمانه باندې زموږ او ستاسو په معاشره کې بېدیني خپروي، نو د دې مقابله څنګه وکړو؟ کومه طریقه مقابله وکړو؟ د دوی پلانونه باندې ځان خبر کړو، بیا د دغه پلانونو په مقابله باندې موږ تاسو شریک کار وکړو، څنګه بېحیایي د معاشرې نه ختم کړو.